قبر کې دننه بیا حساب کتاب دی، قبر کې دننه عمل نشتی. دا خبره درته کوم د زړه نه او زړه ته یې کوزه که ګورې. نن بازار هم شتی، په بازار کې مال هم شتی، او زما او تا سره د اغستو طاقت هم شتی. سبا به نه مالي، نه به بازاري، او نه به طاقتي، هېڅ به هم نه سبا ګورې. نن الحمدلله موقع ده، بازار، سامان، طاقت، هر څه شتي. څه چې اخلي واخله، څه چې کې وکړه، الله ته چې په څه طریقه نږدې کېږي نږدې شه. خو چې دې قبر کې کېښودې دروازه ټوله بنده شوه، خبره لاړه ختمه شوه. نو دا ژوند غنیمت وګڼئ. نن زموږ سره وخت دی، نن موږ سره مال دی، نن موږ سره صحت دی، نن موږ سره فارغه وخت دی، نن زموږ په بدن کې ساه کته ځي بره ځي، سبا له به هېڅ هم نه یې ګورې. راځئ چې علم یې زده کړو، راځئ چې خپل رب وپېژنو. او دا درته ویمه د دې وخت نه هم فایده واخلئ او د علماو نه هم فایده واخلئ. ګورئ یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. قیامت ته به نږدې الله علم اوچت کړي که نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو، وایي الله به علم داسې نه اوچتوي چې د خلکو د سینو نه به یې راکاږي، نه داسې نه اوچتوي. ښه نو یا رسول الله څنګه به اوچتوي؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله به علم ختموي د علماو په ختمولو سره. علما چې مري دا علم ختمیږي، علما چې مري دا علم ختمیږي. کله چې موږ د یو عالم جنازه راغستې او بیا په خاورو کې ږدو، دا سوچ مه کوئ صرف چې تا یو انسان راغستی دی خاورو کې کېښوه، تا علم راغستی دی هغه دې په خاورو کې کېښوه، ځکه چې د هغه دا سینه د علم نه ډکه ده. کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه وفات شو، شهید شو، او صحابه کرامو خښ کو، نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جړل او دی وی نن موږ د علم په لسو حصو کې 9 حصې په قبر کې کېښودې. یعنې موږ عمر بن خطاب په قبر کې نه دی ایښودې، موږ 9 حصې علم په قبر کې کېښو. نو نن الحمدلله موږ سره علما هم شتي، او زموږ په ژبه کې په پښتو کې کومه ژبه چې ته غواړې په هغه ژبه کې عالم شتي. بیان ته په انټرنیټ اورېدی شي، بیان ته په جومات کې اورېدی شي، بیان ته په آډیو طریقې سره اورېدی شي، کتابونه شتي، میموري کارډ شتي، آنلاین درسونه شتي، مدرسې شتي، یونیورسټیانې شتي، هر څه شتي چې الله دې نه تپوس کړي چې تا ولې علم نه دی کړی. موږ سره څه عذر شتي؟ هېڅ عذر نشته. پخوا به لا خلکو دا ویزه ګاډي نشتي او وسایل نشتي او غریبي ده او مالداري. ته اوس کور کې کښېنه آنلاین درس وایه، کور کې کښېنه د بچو په منځ کې د ملګرو په منځ کې دین زده کوه، چې بیا هم نه زده کوې خو بدبختي شوه که نه. چې ستا جومات ته، ستا د کور خوا ته، ستا د فیکټرۍ خوا ته، ستا د کار د ځي خوا ته حلقه د علم لګي او درس پکې کېږي او ته په هغې کې نه کښېنې، نو څه عذر شته الله په مخ کې؟ نو ځکه زما تاسو ته د نصیحت دی چې د علم شوق او جذبه زیاته کړئ، کوشش او محنت شروع کړئ. صرف دا نه ده چې موږ په دې هفته کې د یو درس کوو خبره ختمه شو، نه نه، موږ به یو درس کوو، دا صحیح ده، خو نور به موږ ځان د دین سره تړلی ساتو. کتاب به ګورو، بیانونه به اورو، آنلاین چې کوم درسونه کېږي په نیټ باندې هغه به ګورو. دې فیسبوک کې دا ملګري اکثر نه چې دا خبرونه ګوري، او دا راته زه یقیني وایم 90% بلکې دا 90 هم لږ وي، 95% د دروغ دي. هر سړی غواړي چې خپله صفحه مخکې کړي، د خپل پیج دغه مخکې ووځي، د هغې دپاره به یو خبر ورکړی سعودي عرب کې نن دا چلو شو، پاکستان کې دا وشو، افغانستان کې دا وشو، او دی به ناستې دقه به ګوري. د دې په ځای ته د یو عالم درس راواړه او 10 منټه یې واوره. د دې خبرونو په ځای ځان له غم ډېرې، هلته کرونا وایرس دا چلو کو، او دلته کرونا وایرس دل چلو کو، او دلته دې دومره مړه شو، او دلته پلانی بیمار شو، هلته دا ګوره غم دې هم ډېرېږي. د دې په ځای یو 15 منټه د قرآن ترجمه واوره، علم دې وکړو، وخت دې هم قیمتي شو، او په دین باندې پوه شو. نو داسې به کوو که نه به کوو انشاءالله؟